مؤمنان با دا دعاګانې کې چې یا الله موږ د جهنم د اور نه بچ کړي د جهنم اور د خډيره سخترينه هغه عذاب دی یا الله موږ د دې برداشت نشو کولای نو مؤمن وګوره هغه چې هغه به روزانه د جهنم د پناه غواړي دیو جن محمد رسول الله فرمایلی دي امام ترمذی رحمه الله حدیث نقل کړي امام البانی وته صحیح ویلي دي رسول الله فرمای من سأل الله الجنه في اليوم 3 مرات كم يو انسان چې بورس کې درې غارت د رب العالمین جنت وغواړي قالت الجنه اللهم ادخله الجنه ومن استجار من النار في اليوم 3 مرات قالت النار اللهم اجره عن النار کله چې درې غارت سړی دا وایي چې یا الله ما جنت ته داخل کی یا الله ما جنت ته داخل کی اللهم ادخلني الجنه او اللهم اجرني من النار دا دعا چې سړی درې غارت وایي محمد رسول الله فرمایلی دي جنت بخپل باندې وایي چې یا الله دا ما ته داخل کی او جهنم بخپل باندې وایي چې یا الله دا پلان کې زمانه پناه غوړي فلهذا ما ته مر ولا دعاګانو کې رب العالمین ډېر زیات زور اچولې دي محمد رسول الله فرمایلی دي الدعاء هو العباده دعا چې ده عبادت ټول به دعا کې منحصر دي او رسول الله فرمایلی دي افضل العباده الدعاء پر ټول عبادت ته اوچت عبادت چې ده غور عبادت چې ده هغه دعا ده رب العالمین قران کریم کې فرمایلی دي واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان رسول الله د رب العالمین فرمای دا مؤمنان چې کله زما مبارک دانه بوختلو کی نو تو وای چې رب العالمین نزدو ده تاسو دعاګانې کوي او زب تاسو دعاګانې خامخا قبلوما رب العالمین د انسان دعا خامخا قبلي محمد رسول الله فرمایي من لم يسأل الله يغضب عليه كم یو انسان چې د رب العالمین دعا نه غواړي رب العالمین هغه د غوسه کیږي ګوره من چې یو مشکل لا دراشي تکلیف را دراشي د مال د علم د بلس من د انسانانو نه سوال کو داغي بځای چې د رب العالمین نه سوال وکړسونه او چې عمل د رب العالمین دعا خامخا قبلي دا ګوره قران کریم کې رب العالمین دا وعده کړی دا او چې د رب العالمین د څومره سوال کې هغه د څومره زاری کې او هغه د ځان څومره ذلیل کې نو ته به عزت من کېږي رب العالمین دا ځان ذلیل کول دا ګوره عزت دی او مخلوقات د ځان ذلیل کول دا ګوره بیزتی ده اصل عزت دار چې سړی رب العالمین ته ذلیل او د رب العالمین دعا غواړي تاسو به دې خبره باندې تجربه وکړئ کله چې یو انسان ګناه کوي ګناه او ګناهونه سم ډیر کی رب العالمین د دعا توفیق نه ورکړي دعا توفیق دا ګوره ارچا نه ملاويږي کو تعوج رب العالمین اغزان نه ودري کم یو سړی چې مجلب وخت به راتلو دعاګانې ډېرې کولی رب العالمین په دین اسلام کې استعمالو دا سړی د رب العالمین خو ارچا نه ګوره رب العالمین د دعا توفیق نه ورکي یو ګوره دعا ده او یو زمونږ د عوام لوبي دي اسی دوا چې وته وي یو وي چې دوا به وکړو دوا کوي لاس چت کړي کړه بدی خو ګوري کړه بدی خو ګوري کړه بسمان د ګوري کړه بسمه کې د ګوري او دوا به یا الله مال لکه کله بدی خو ګوري کله بدی خو دا ګوري غټ جهل له دعا دي نه وي دعا دي چې سړی بزان د ځکه کینی د رب العالمین د اسماء او تذکره وکي د خپل ځان د عاجزۍ تذکره وکي رب العالمین د اوجاړي او خپل حاجتونه وته پیش کی او سوچ دی چې رب العالمین ما ته ګوري زه رب العالمین د ګورم ته د رب العالمین د دې دعا وکړه چې ستاسو څومره مشکلات رب العالمین به ټول سره رسي او کدا چې کله دی خو ګوري کله دی خو ګوري کله یو ځای سوچ کې کله بل ځای سوچ کې او بیا دعا کې چې الله مال بچی راکې او مال لکه او مال دار کې او مال اغه راکې دا دعاګانې ګوري رب العالمین نه قبلې رسول الله فرمایلی ان الله لا يقبل دعاء قلب الله دا اغه انسان او دا اغه زړه دعا رب العالمین نه قبلې چې اغه غافلې دعا کې رب العالمین ډیر زور اچولې د دعا چې دا بغرور کې سورې کوي دعا د ډیر اوچتو مشکلاتو باندې سړی د پاسه ورړي لیکن چې کله دعا د ډیر زړه اهتمام وکړ دی زکریا علیه السلام ګوره بچی نه کېدل اتیا کله دغه عمر خزه بډای او خزه شنده وا چې کله دعا وکړه رب العالمین له زوی ورکو عام زنو یحیی علیه السلام بشن زوی رب العالمین ورکو ایوب علیه السلام اتلس کله بیمار او ډیر شدید بیمار بچیم ټول مړو کله چې دعا وکړه رب العالمین له صحت ورکو او رب العالمین له مال او بچي واپس راځوند کړل او بیرته هغه زید خوشاله شو قران کریم کې دا واقعات موږ دا رب العالمین د دې لپاره ذکر کړی چې تاسو دغه دعاګانې کوئ محمد رسول الله دعا وکړه اللهم ايد هذا الدين باحد العمرين استبق فاروق اعظم ایمان راوړو دعاګانې رب العالمین خامخا قبلې خو چې کله سړی دعا کوي او اسه دوا نه کې ځان خلاصول نه کې دعا ګوره اوچت عبادت دی دعا یو د هغه عبادتونه چې سړی جنت ته نږدې کوي او د جهنم